نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده. مورنۍ ژبه وایسته په کومه ژبه کې چې ته سوچ کې، فکر کې، غوسه کې، خوبونه پکې وینې، د شپې د ورځې چې کم خوب وینې هغې دپاره یو تګلاره رخکې چې 15 کاله بعد به زه دلته یم، دغه سوچونه، فکرونه، خیالونه دغې ته مورنۍ ژبه وایي. که لږ نورې درته اسان کم، تاسو یو ټي وي ته ناست یې، په ټي وي کې یا په اردو کې، پارسۍ کې یا په انګریزۍ کې څه روان دي، هغه اواز تاسو د غوږونو ته رارسي. دغه د دې غوږ نه بیا ځي دماغو ته. د دې په منځ کې فرض کوئ داسې یو وړوکی شان مشین لګېدلی دی او دغه ټرانسلیټر دی، ترجمه کوي. دغه هر سره ستاسو دغه ته دماغو ته ترجمه کوي. نو هلته سړی په اردو کې لګیا دی یا په پارسۍ کې لګیا دی، ستا اواز چې غوږو ته راشي او دا چې کله بیا د دې غوږ نه دماغو ته لګي، هغه شی ترجمه کړی او ته پوهه شي چې دا څه روان دي، دا دی څه وایي. دا مورنۍ ژبه ده. اوس مورنۍ ژبه ولې ضروري ده؟ مورنۍ ژبه ځکه ضروري ده چې تاسو په اسانه طریقه باندې پوهه شئ. د انسان په وجود کې 206 هډوکي دي، کله کله وشي. اوس چاینیز راولګي ډېر په اسانه طریقه په خپله ژبه کې دقه د ماشوم ته وښیي چې وروره دا 206 هډوکي دي، دا داسې دي، دا دلته لګېدلی، دا د لاس هډوکی دی، دا د خپې هډوکی دی. رشیا والی په خپله ژبه کې هغو ته ډېر په اسانه وښیي. اوس زیمه ما ته وایي اناټمي ده او دا سکیلټن دی او دا پلانکې دی، قیصه دغه ځای ګډه وړه. داسې دا ټول سبقونه چې تاسو راواخلئ او دا تاسو د خپلې ژبې ته ترجمه کوئ او په اسانه طریقه تاسو زده کوئ، نو ستاسو د دې هغه کوم مشین چې دی په اسانه کار کوي. اوس زمونږ دا مشین کار کوي نه کوي. ولې؟ موږ چې کله د 15 کالو ماشوم سکول ته لیږو، په اوله ورځ هغه څو ژبې زده کوي؟ 5: انګریزي، اردو، میتھمیټکس، ریاضي چې ورته وایي. په کور کې دی پښتو زده کوي او په مدرسې کې ورته موږ عربي ښایو. نو د 15 کالو ماشوم باندې تا 15 ژبې ور وتپلې، د ده دلته چې کوم د ټرانسلیټر د مشین لګېدلی دا به کار وکړي؟ نه. دا طوطي چې څنګه رټه لګوي که نه، په خبرو پوهېږي نه چې دا زه څه وایم، خو بس د مالک نه یې زده کړي وي، بس هغه ورته ښوولي وي. دغه شان که تاسو نن سبا د سکولونه وینئ، د هر یو سکول فیسبوکي یوه پاڼه وي، زه ورته فیسبوک ماډل سکول وایم. او هغه سکول کې که تاسو وګورئ، په سکول کې ماشوم به راولي لکه د ریموټ داسې به یې دغه کې ټنګ شا به وایه او بیا به ترې ویډیو کوي. نو شپږمه کلمه د هغې په انګلیش کې دغه ووایه او زر زر شروع شي، ډډ دوه ماشومانان به راولي، هغو به مکالمه کوي. مکالمه د دې نه ډېره پوهه حاصلېږي. اوس په پوهه او په تعلیم باندې زه یو بله ویډیو کوم او انشاءالله العزیز چې ستاسو د دماغ به زه پکې لږ نور وکنمه. خو د دغې فیسبوک باندې چې کومه تاسو د سکول دا مکالمه د وړو ګورئ، دا کوم چې تقریرونه کوي په انګلیش کې او دا په اردو کې، تیروره طوطیان دي په دې قصه پوهه نه دي چې دا مونږ څه وایو. او دا طوطیزم زمونږ سره بیا لوی شي. مونږ هر یو کس وایو چې صفایي نیم ایمان دی، خو تاسو د خپل هسپتال ټایلټ ته لاړ شئ، ټایلټ ورته په انګلیش کې وایي، په پښتو کې ورته تشناب وایي، په اردو کې ورته لیټرین وایي، پخوا به ورته مونږ ټاټۍ وایي یا چارچوبۍ. تاسو ته به پته ولګي چې صفایي څومره ایمان دی. ولې؟ زه د ژبې د سر نه لګیا یم، خو زما دماغ پې کار نه کوي، زه پوهه نه لرم. زه چې خبرې شروع کړم، زما د خبرو هغه انداز داسې چې خدای پاکه دی کس وس بس کړی. زما کم کار داسې صحیح دی، زه ګاډی چې چلوم په روډ باندې ما کم حل رخ کړی وي، زه یو بل وژنم. د هغې وجه دا ده چې زما دماغو ته چې کم څیز ځي هغه هلته نه فلټر کېږي. چې نه فلټر کېږي دلته ترجمه نه کېږي، زه پوهېږم نو. نو د مورنو ژبو اهمیت دا دی چې زه دې په اسانه طریقه باندې په هر شي پوهه شم، چې تر څو زه پوهه شوی نه یم زه د دې نظام سره نشم ګرځېدی. نو تاسو به نن هر ځای کې پروګرامونه کوئ، شعر و شاعري به کوئ. که په دې شعر و شاعرۍ باندې خلک پوهه کول غواړئ، په ټپه باندې خلک پوهه کول غواړئ، که په موسیقۍ باندې خلک پوهه کول غواړئ، نو کوشش وکئ چې دا مور و پلار تاسو پوهه کوي
چې دا کم توتیان ستاسو د بچو نه په سکولونو کې رغېږي د دې چل نه دې قلار شي. د انګلیش او د اردو ډیمانډ دې نه کوي. د پرایمرۍ پورې خو دې صرف او صرف ماشوم ته په پښتو کې یاره د خوراک چل دی ورته وښیي، همدغه کتابونه دې ورته په پښتو کې پښتو خو به مخکې هم د خلکو وایې که نه سیکله وفاداره. نو چې د ده دا دماغ کولاو شي په اسانه د ده په دې دماغو کې ډېر هر سره راځي، د پوهه ډېره ولري، د زده کړې هغه چل زده کړي. د پرایمرۍ نه اخوا د 5 ژبې داسې زده کولی شي لکه دا مورنۍ ژبه. نن نه موږ اردو لیکلی شو، نه انګلیش لیکلی شو، نه صحیح ویلی شو، او پښتو هم دا حل دی چې لیکلی نه شو. او که بیا موږ په فیسبوک لیکو نو چې لږ ډېر یو بل پوهېږي وایي نه یا داسې که او هی داسې که، خدای دې غر که، خو بس په میسج کې راته ووایه، په کمنټ کې راته څه شي لوی. نو پښتو به وایو، پښتو به کوو، پښتو به پالو، خو دومره غټ ټوپ به نه وهو. د دې ځینه به شروع کوو او مخې ته به ځو. تاسو نن دا ډیمانډ کوئ دا دې د مارکیټ ژبه شي، دا دې د پلانکیټ ژبه شي، نه، موږ دومره سفر په یو ځای نشو کولی. که موږ صرف او صرف دومره وکړو چې دا پرایمري تعلیم دا موږ راوړو او په دغه کې شروع وشي، دا خلکو ته اکسپټیبل قابل قبول شي چې خلک یې ومني د سره، مخې ته به بیا مزل کوو. نو دا زمونږ او ستاسو افضل جهت دی چې د اوس نه شروع کړو او کال 2 کې چې دا مور و پلار اول دې ته تیار شي او بیا د پرایویټ سکولونه دې ته تیار شي چې وروره همدغه مکالمې دي، همدغه کلمې دي، همدغه سبقونه دي، دا دې په پښتو کې وایي، موږ ته یې څه اعتراض نشته. خو د دې ماشومانو دا ذهنونه چې دي دا کولاو کوي. تر بلې ویډیو بمبا.